په بنگلاديش کې لا پرله پسې اعتراضونو وروسته د دې هیواد لومړی وزیره شیخ حسینه په یوه پوځي چورلکه کې هند ته تللې. یوه ورځ وروسته له هغې چې د بنگلاديش پخوانی لومړی وزیر استعفا ورکړه او وتښتېده، د بنگلاديش ولسمشر محمد شهاب الدین پارلمان منحل کړ. لاریون کوونکي په هیواد کې د لنډمهال حکومت د جوړولو او د نوبل د سولې جایزې ګټونکی محمد یونس د لوړپوړي چارواکي په توګه د ټاکل کېدو غوښتنه کړې ده. د نوبل جایزې ګټونکی اقتصاد پوه محمد یونس د بنگلاديش لومړی وزیر شیخ حسینې له استعفا او له هیواده د هغې له وتلو وروسته د لنډمهال حکومت مشر غوره شوی دی. محمد یونس میلیونونه بېوزله بنګالیانو ته د کوچني کاروبار د جوړولو او د هغوی د اقتصادي حالت ښه والي له کبله په 2006 کال کې د سولې په برخه کې د نوبل جایزه ګټلې ده. د دغه هیواد په پلازمینه ډاکا کې وضعیت بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی.